د لوی او مهربان خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او درناوی مې ومنئ. د پښتو ژبې او ادبیاتو د قصیدو په لړ کې زه نن تاسو ته ښکارندوی غوري او د هغه مشهوره قصیده در پیژنم. نو هیله ده تر پایه راسره مل واوسئ. د شیخ اسد سوري تر قصیدې وروسته بله پخوانۍ پښتو قصیده چې موږ ته رسېدلې ده هغه د ښکارندوی غوري قصیده ده، چې دا قصیده د غور په مځکو پورې اړه لري. ښکارندوی غوري د غور اوسیدونکی او د فیروزکوه کوټوال و. په غزني او بست کې هم اوسېدلی دی. پلار یې احمد نومېده او د سلطان شهاب الدین غوري او سلطان غیاث الدین غوري معاصر و. د ژوند زمانه یې شپږمه هجري پیړۍ د 1580 هجري قمري حدود ښوول سوې ده. د غور د دغو دوو لوی افغانانو پاچاهانو په مدح کې یې قصیدې ویلې وې. محمد بن البستي وایي چې دا د قصایدو یو غټ دیوان درلود چې په بست کې لیدلی و. د ده له دیوان څخه یې یوه قصیده رااخیستې ده. د لرغوني پښتانه نومي کتاب له لارې پټې خزانې اخیستې ده او د پټې خزانې په وسیله تر موږ پورې رسېدلې ده. د ده لاسته راغلې یا موږ ته رسېدلې قصیده ټوله 45 بیته ده. دا قصیده په اصل کې یوه مدحیه قصیده ده چې پر هند باندې د سلطان شهاب الدین غوري د لښکرکښیو مناظر ښیي. سلطان شهاب الدین غوري لکه ستر سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه د اسلام د مقدس دین د خپرولو پر منظور پر هند لښکرکښۍ وکړې او پټه خزانه وایي چې ښکارندوی غوري به هم په دغو لښکرو کې ګډون درلود. د ښکارندوی غوري کومه قصیده چې موږ ته رسېدلې ده په یوه بهاریه تشبیب داسې شروع کیږي: د پسرلي ښکلونکي بیا کړه سینګارونه، د پسرلي ښکلونکي بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، مځکه شنه لاشونه شنه لمنې شنې سوې، مځکه شنه لاشونه شنه لمنې شنې سوې، تلیسیان زمردي واغوسته غرونه، تلیسیان زمردي واغوسته غرونه. شاعر په دې تشبیب کې د پسرلي ټول مناظر په خورا استادانه ډول او مهارت انځور کړي دي. څومره ادبي قوت چې شاعر درلود هغه یې په دې تشبیب کې تمام کړی دی. او د قصیدې په لومړیو 18 بیتونو کې یې د پښتونخوا د پسرلي ټولې منظرې ښودلې دي. او بیا یې له دې ځایه خپل اصلي مقصد ته چې د سلطان مدح ده داسې لار ایستلې ده: نه به چونی پستایه د جنډیو موړ سي، نه به چونی پستایه د جنډیو موړ سي، نه به موړ سم د سلطان په صفتونه، د شنسب د کهاله ختلی لمر دی، د پسرلي په دود ودان له ده رغونه، د شیندو اورو یې درست هېواد زرغون کړ له قصداره تر دبله یې یونونه، په زابل چې د بري پر نیلي سپور سي، په لاهور یې د میړانې ګزارونه، نه یې څوک مخته دري د میرڅمنو، نه یې تورې ته ټینګېږي کلک ډالونه، د اسلام د دین شهاب د نړۍ لمر دی، د اسلام د دین شهاب د نړۍ لمر دی، تورستان یې کړه رڼا په جهادونه، هره پلا چې دی پر هندو سیند یرغل کا، هره پلا چې دی پر هندو سیند یرغل کا، رڼوي توره نړۍ په شهابونه، رڼوي توره نړۍ په شهابونه. ښکارندوی چې په دې قصیده کې د خپل ممدوح سلطان شهاب الدین کومه مدح کړې ده او کوم الفاظ چې دا استعمال کړي دي هغه له عقله لرې او د مبالغې په رنګ نه دی رنګ سوی، بلکې د غور د سلطان بریاوې، میړانۍ او لښکرکښۍ، د اسلام د خپرېدو هڅې، د ده فتوحات او جنګي کارنامې یې داسې ستایلی دی چې مدحیه یې کوم فني عیب نه لري.
شاعر د خپلې پر ځای مدحي او د سلطان د رزمي کارنامو د ستاینې په پای کې خپله قصیده په دې دعایه بیتونو سرته رسولې ده. پرانا اوسې ته تل د دین شهابه، پرانا اوسې ته تل د دین شهابه، نوم دې تل و پر دریز په نامزد کونه. څو راڼه سي ستا په نوره د هند لوريه، څو چې نیست کړې له نړۍ عبودتونه. ستا په زیرمه دې خاونده لوی څښتن وي، ستا په زیرمه دې خاونده لوی څښتن وي. موږ خو ستا په مرسته یونه څو چې یونه، موږ خو ستا په مرسته یونه څو چې یونه. اوس راځو د همدغو قصیدو مقام او ارزښت ته. لومړی د 4مې، 5مې او ترې راوروسته 6مې پیړۍ کې د پښتو په ګاونډۍ ژبه پارسي یعنی دري کې قصیده ویل خپل معراج ته رسېدلي وو او د سامانیانو او غزنویانو په دربارونو کې ډیر قصیده ویونکي شاعران روزل سوي وو او قصیده ویلو هغه زمان خاص مقبولیت درلود او په دربارونو کې معمول او رایج شعري ډول وو. نو دغه مهال د غور په دربارونو کې اوسېدلو پښتنو شاعرانو هم د خپلې سیمې د مسلط ادبي جریان تر اغېز لاندې په پښتو کې قصیدې ویلې او په پښتو شاعري کې قصیده ویل له همدې وخته راپیل شول. دوهم د پښتو په دغه دوو قصیدو کې د هماغه وختنۍ شرقي قصیدې د بیان له عمومي موضوعاتو سره په ارتباط کې درباري آدابو ته په پاملرنه د ستاینې، نمانځنې او ویرنې موضوعات بیان سوي دي چې دغه موضوعي خصایص هم د هماغه وخت له شرقي قصیدې سره د پښتو قصیدو موضوعي نشرتون ښیي. اما د پښتو قصیدو یوه عمده ښېګڼه بیا دا ده چې دوی د ستاینې او نمانځنې په ترڅ کې خپل ملي کړه هم نه هیروي او د خپلو قصیدو ته داسې جامې نه ورغوندي چې د پښتنو له دود او دستور څخه مخالفې او بیلې وي. لکه چې شیخ اسد سوري د غور د افغان پاچا محمد سوري پر مړینه خپله رسایه قصیده بشپړوي. په دې قصیده کې شاعر خپل غم نه ژاړي بلکې د ملت او سوریانو غوریانو غمونه ژاړي او هغه ملي زیانونه چې د محمد پر مړینه د هغه وخت سوریانو او غوریانو ته متوجه وو هغه بیانوي او خپله قصیده پر یوه ملي نتیجه بنا پای ته رسوي. د ښکارندوی غوري قصیده چې په پیل کې د پسرلي د مناظرو یو ډیر په زړه پورې انځور وړاندې کوي، بیا د غوري افغان پاچا سلطان شهاب الدین د فوجي او حربي کارنامو او په هندوستان کې د اسلامي فتوحاتو ستاینې او مدحې ته متوجه کیږي. په دې مدحه کې که شاعر ښکارندوی داسې څه نه وایي چې د پښتنو له عمومي روحیې سره مخالفت ولري. دا مدحه پر ځای مدحه ده او له عقله لرې او له پښتني آدابو او رسومو مخالفت نه پکښې لیدل کیږي. دریم د پښتو دغه دوې لرغونې ترلاسه سوې قصیدې د قصیده ویلو له ټولو آدابو سره برابرې دي او په فني لحاظ کومه نیمګړتیا نه پکې لیدل کیږي. په 5مه او 6مه پیړۍ کې چې شرقي قصیدې په فني لحاظ کوم خصوصیات درلودل هغه د پښتو قصیدو هم ټول خپل کړي دي. څلورم د هنر ښکلا، انځور جوړونې او د طبیعت د جمال د تصویرولو له پلوه دا قصیدې په ټول پوره او د هنر په ګاڼه پسولل سوي دي. د ستاینو او ویر د صحنو د جوړولو په برخه کې چې د دې قصیدو شاعرانو ښکارندوی او اسد سوري کوم مهارتونه له ځانه ښوولي دي هغه ډیر فني او هنري ارزښتونه لري. 5م په دې قصیدو کې سره له دې چې ځینې عربي او فارسي لغات هم راغلي دي خو د پښتو ځینې داسې زاړه کلمات هم پکښې په زیاته پیمانه موندل کیږي چې اوس په عامه پښتو کې نه دي رواج او په عامه ژبه کې له رواجه لوېدلي دي. ښایي په ځینو غرنیو لهجو کې ځینې کلمات ژوندي وي. 6م کوم ادبي قوت، بلاغت، فصاحت، هنري ښکلا او فني ښېګڼې چې د پښتو دغه
زړې ترلاسه سوې قصیدې لري. د پښتو ادب په زاړه تاریخ کې بل ساری نه لري او دا قصیدې د پښتو ادب په تاج کې دوه داسې ښکلې غمي دي چې ځلا او ښکلا به یې تر پیړیو پورې تته نسي.